د صحت نړیوالې ادارې WHO خبرداري کړې چې هر کال په نړۍ کې د 7 میلیونو څخه زیات خلک د تمباکو استعمال سره تړلې مسلو له وجې مري. نن د ورلد نو ټوباکو ډے یا د تمباکو استعمال نه د انکار نړیوال ورځې په موقع WHO او د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام په ګډه یو ریپورت جاری کړی چې پکې په چاپیریال د تمباکو منفي اغیز ښودلی شوی دی. د WHO د تمباکو کنټرول رابطه کار وینایک پرساد په دې اړه وایي دا ځمکې ته زیان رسوي، ځنګلونه ختموي، د کوم چې په اقتصاد ډېرې بدې اغیزې وي. ریپورت تر مخه د تمباکو کچرې کې 7,000 څخه زیات زهرجن کیمیاوي مواد وي کوم چې چاپیریال خیچن کوي. د وخت نه مخکې مرګ یا پریمیچور ډیث ترڅنګ WHO وایي چې هغه میلیونونو خلک چې د تمباکو استعمال کوي دې سره تړلې یو شمېر ناروغیو او معذوریو سره مخ کیدی شي چې پکې د نظر ختمېدل، نامردي او د خولې او مرۍ ناروغۍ شامل دي. په تمباکو قابو موندلو لپاره موثره ګامونه اخیستو باوجود WHO ریپورت کړی چې د تمباکو لوګي له وجې ژوند د لاسه ورکوونکو په شمېر کې اضافه را روانه ده.